السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که غواړئ زما ویډیوګانې وګورئ نو راشئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل نښانه هم روښانه کړئ تر څو د نویو ویډیوګانو معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو که غواړئ چې نورې ویډیوګانې ووینئ نو راشئ زما چینل ته په ویډیو باندې کلیک وکړئ، زما ویډیوګانې هم وګورئ. یو ځل بیا سلامونه کې هیلې مې قبول کړئ. دوستانو غواړم چې تاسو ته فیسبوک کې یو څو مهم آپشنونه وښیم. فیسبوک ډېر آپشنونه هم لري خو تاسو لپاره یو څو مهم آپشنونه ښیم چې غواړئ تاسو بدلون ورکړئ. لومړی په دغه ځای باندې تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ لاړ شئ سیټینګ پرایوسي ته لاړ شئ. دوستانو کله چې سیټینګ پرایوسي ته لاړئ تاسو لومړی باید د فیسبوک عمومي معلومات بند کړئ چې نه غواړئ ستاسو فیسبوک ته څوک داخل شي. لومړی دوستانو زه تاسو ته ښیم باید تاسو پرایوسي سیټینګ ته لاړ شئ. پرایوسي سیټینګ کې تاسو څنګه کولی شئ خپل ملګري یا خپل د ملګریو لیست مو بند کړئ او همدارنګه ټګ هم بند کړئ. بعض دوستان دي چې له ټګ څخه ډېر ښه نه وړي. لومړی ستاسو دپاره یور اکټیویټي چې ده، لومړی تاسو باید په دغه ځای باندې کلیک وکړئ ستاسو د آینده پوسټ څوک وویني. دوستانو دا آپشن ډیر مهم دی. کله چې تاسو غواړئ یوه لیکنه یو عکس یا ویډیو غواړئ شیر یې کړئ هغه تاسو ته دلته آپشن درکوي. مخکې له مخکې دلته فرینډز انتخاب شوی دی. تاسو کولی شئ دلته څو آپشن انتخاب کړئ. لومړی فرینډز دی، هغه دی چې ستا دوستان یې وویني. دوهم ایوری وان دی، تاسو کولی شئ هر څوک یې وویني. او دریم چې دی انونیمي، کولی شي یو ته یې وویني خو نه ته غواړې چې له دې خاطره غواړې چې شیر یې کړې خلک یې وویني باید فرینډز وي انتخاب وي. له دې ځای څخه بهر ته وځم. همدارنګه ډیر مهم آپشن چې دی who can see the people page and list you follow، وایي څوک کولی شي هغه صفحې او لیست چې تا فالو کړي دي یا هغه صفحې چې تا لایک کړي دي څوک کولی شي هغه ویني. مخکې له مخکې ما انونیمي انتخاب کړی. دوستان تاسو کولی شئ پابلیک هر څوک یې وکولی شي وویني. همدارنګه فرینډز یې وویني تاسو کولی شئ هم انتخاب کړئ او بعضې دوستان یې وویني. دلته نور آپشنونه هم دي چې خاص دوستان هم پکې شته دي او همدارنګه انونیمي هم شته، کولی شي یوازې ته هم وویني. دې خاطره دا بعضې مهمې صفحې دي. هغه دوستان چې نه پوهیږي هغه صفحې لایک کوي، بیا نور دوستان ورته وایي چې تا خو هغه صفحه لایک کړې وه، ولې دې لایک کړې وه؟ له دې خاطره نو باید دا انونیمي وي، څوک نشي کولی وویني. دوستانو راځم how people find in contact you، څنګه ستا ملګري یا تا څنګه پیدا کړي. لومړی who can send your friend request، تا ته ریکویسټ څوک وکړي، کوم کسان دي چې هغه تا ته ریکویسټ وکړي. هر څوک کولی شي تا ته ریکویسټ وکړي یا تنها هغه ملګري چې یو بل سره ملګري دي هغه کولی شي تاسو ته ریکویسټ وکړي. خو زه دغه آپشن له دې خاطره انتخابوم چې زما د فیسبوک صفحه د زده کړې لپاره ده. زه غواړم چې ملګري په ملګري باندې هغه څوک چې له نورو ملګرو سره ملګري دي هغه کولی شي تا ته ریکویسټ وکړي او ریوان هر څوک کولی شي دا آپشن تاسو هم انتخابولی شئ. دوستانو راځم بل آپشن چې who can see your friend list. ډیری دوستان دي ملګرو، ډیری دوستان دي هغه نشي کولی چې خپل د ملګرو لیست بند کړي. بعضې دوستان دي چې له مختلف ملګري لري هغه نشي کولی چې دوی بند کړي او بیا ورته مشکل پیښیږي. دا باید تاسو خپل ملګري بند کړئ. دا ډیر مهم آپشن دی.
دا کولای شي څو آپشن دلته دي تاسو کولای شي هر څوک وویني ملګري وویني او نور خاص ملګري وویني تاسو کولای شي ان نیمي انتخاب کړئ چې دا ډېر بهترینه دی تاسو لپاره ځکه ما انتخاب کړی هم دی او همدارنګه وای څو کولای شي لومړی دوستانو ان شاء الله چې د ایمیل جوړیدل هم تاسو ته ښایم وای ستا ایمیل څو کولای شي چې هغه وویني یا استعمال کړي دوستانو دلته هم څو آپشن ته درکړي دي یو خدا دا چې امکان لري تا خپل فیسبوک په ایمیل باندې جوړ کړئ یا په نمبر باندې کدي چیرې په ایمیل باندې جوړ کړئ ته باید دا تنها هغه کسانو ته وروښایي چې هغه ستا ملګري دي نه هغه کسان چې بیروني دي له تا څخه فیسبوک څخه بهرني دي دا ډیر مهم دی دا باید تا ملګری انتخاب کړي دوهم چې ستا ټلیفون نمبر د امکان لري تا په ټلیفون نمبر باندې فیسبوک جوړ کړی وي دوستانو ټلیفون نمبر ډیر مهم دی اوس یې حقیدل ډیر اسانه دي هغه کودونه چې تاسو ته راځي یا هغه ټکس میسج تاسو ان کړی وي هغه دوی ته ورځي او دوی کولای شي ستا فیسبوک ته داخل شي او ستا فیسبوک ورانای وکوي دوستانو دا هم باید ستاسو ملګری باید دا ټلیفون نمبر وویني دا باید انتخاب کړئ نه هر څوک او نه ستا غنور ملګری تاسو باید فرندز انتخاب کړئ دوستانو همدارنګه راځم چې یو ډېر مهم بل آپشن تاسو ته هم وړاندې کوم چې هغه څه دي هغه ټاګ دی دوستانو د ټاګ نه ډیری خلک دي چې هغه بده مني هغه نه غواړي چې تاسو ورته ټاګ وکړئ څوک غواړي چې تاسو فیسبوک کې پوسټ وکړي باید هیڅ چاته اجازه تاسو ورنه چې تاسو فیسبوک کې پوسټ وکړي تاسو باید ان نیمي انتخاب کړئ دلته دوه آپشن دي یو فرندز دی یو ان نیمي دی تاسو کولای شئ یوازې تاسو پوسټ وکړئ نور څه کوئ چې تاسو فیسبوک کې پوسټ وکړي بعض کسان دي چې هغه خراب پوسټونه کوي هغه د کتلو او لیدلو هم نه دي who can see what other post on your timeline وای څوک غواړي څوک کولای شي چې وویني ستا فیسبوک هغه چې کوم تا فیسبوک ته وړاندې شوي هغه پوسټونه نو دا باید هم ستاسو بند وي له دې خاطره چې بعضې دوستان دي چې هغه یا د مسخرو نه یا لاسي دغه کار کوي دا د شرم سبب هم ګرځي دا باید ان نیمي وي د دې آپشن دم ډېر مهم دی دوستانو د ځای ته هم ډېر فکر وي دلته بل آپشن دی ټاګ دی ټاګ څوک کولی شي تا ته ټاګ وکړي دوستانو دا هم باید ستاسو خاموش وي یا مو بند کړی وي چې تاسو نه غواړئ هر څوک تاسو فیسبوک ته ټاګ وکړي ټاګ هم یو ډېر خستګونه دی بعض دوستان نه غواړي یو ځای کې په کاري چې هغه بعضې دوستان یا ملګري لاړ شي یو ځای کې عکسونه واخلي او یو تن یې نشر کړي او نور دوستان یې وویني هغه ته ټاګ ورکړي خو بعض دوستان نه غواړي چې د دوی ټاګ ان وي تاسو باید ان نیمي انتخاب کړئ ډېر آپشنونه شته دغه څلورنی آپشن اولنی آپشن ایوری وان دی کولی شي هر څوک انتخاب کړي همدارنګه فرندز او فرند دی ملګري او د هغو ملګري وویني او تنها ستا ملګري تا ته ټاګ وکړي او داسې نور هم دي آپشنونه ډېر دي او همدارنګه دا هم د ټاګ دی دا د خطر استعمالي کله چې ټاګ خپرېږي مخکې تا ته وایي یا مخکې تاسو کولی شئ مخکې هغه غواړي چې تا په ټاګ کې انتخاب کړي نو دا هم ان نیمي انتخاب کړئ دوستانو بل راځم همدارنګه دلته هم ستاسو په عکسو باندې کله چې یو عکس باندې کلیک وکړئ هلته راځي دغه پلانکی نومیږي یا قدرت افغان نومیږي یا احمد یا محمود همدا رقم نمونه ستاسو ورته راځي او هغه باندې خلک پوهیږي چې دغه څوک دي دا هم باید هیڅوک ونشي کولی یا ونشي لیدلی دوستانو دا هم باید بند وي او راځم دغه آپشنونه هم خلاص شول غواړم چې ویډیو اوږده نشي دوستانو راځم
یو بلاکینګ دی بلاک دا دی خو تاسو کولی شئ له مختلفو ځایو څخه بعضې دوستان هم بلاک کړئ چې هغه بلاک هم یو د مسیج بلاک دی یو هم د فیسبوک بلاک دی تاسو کولی شئ له دې ځای څخه هم بلاک کړئ په دغه ځای باندې کلیک وکړئ راځم لوکیشن ته لوکیشن هم یو ډیر مهم اپشن دی دا دوستانو کله چې تاسو فیسبوک خلاص کړئ یا له هغه ځای څخه پوسټ وکړئ ستاسو هیستوري یا تاریخچه د هغه صوتیږي دوستانو باید تاسو د باید همیشه دپاره آف وي یعنی خاموش وي ستاسو موقعیت دوستانو که چیرې خاموش نه وي بعضې دوستان دي چې هغه ستاسو فیسبوک ته داخلیږي ستا د فیسبوک تاریخچه یا موقعیت هم وي تاسو کولی شئ دلته ډیلیټ دیس ډے کولی شئ دغه ورځ انتخاب کړئ کله چې ما نن پوسټ کړی یم یا فیسبوک خلاص کړی او همدارنګه ډیلیټ آل لوکیشن هیسټوري تاسو موقعیت ټول ډیلیټیږي له دې ځای څخه په دغو ځای باندې تاسو کلیک هم کولی شئ او لوکیشن مو باید د همیشه لپاره خاموش وي دوستانو که غواړئ قدرت افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د زنګ نښانه هم روښانه کړئ تر څو د نورو ویډیوګانو معلومات ترلاسه کړئ انشاءالله چې د نورو ویډیوګانې هم تاسو ته نشر کوم